سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. له هغه وروسته دغه اړخ چې کوم د سیکولریزم دویم اړخ دا و خطرناک هم اړخ هم و. د دې سره د دې پیداوار په سیاسي برخه کې دیموکراسي وه. دیموکراسي منځته راغله او دا د دې سیاسي نظام و. د دې سیکولریزم هغه سیاسي اړخ ده. دیموکراسي د سیکولریزم هغه سیاسي اړخ ده. دلته هغه نظام چلوي په خلکو باندې. دلته هغه نظام اډانه او چوکاټ دوی تشکیلوي او هغه د دیموکراسي په بڼه باندې تشکیلوي. په دې کې دیموکراسي به تاسو ته خپله معلومه وي چې په لغوي ډول باندې دا له دوو کلمو څخه اخیستل شوي چې ډیمو او کراس یا ډیمو او کراتوس الفاظو باندې راځي مختلفو الفاظو سره چې ډیمو په معنا د ولس او کراس په معنا د حاکمیت سره ده چې ترکیبي معنا یې د ولس حاکمیت بلل کېږي. او د دې اصلاحي تعریف چې دوی کوي هغه داسې تعریف کوي چې د خلکو حکومت د خلکو لپاره په خلکو باندې. دا درې کلمې کاروي. د خلکو حکومت د خلکو لپاره په خلکو باندې. دا د دیموکراسي تعریف کوي. یعنې دا معنا دلته به هغه قانون هم د خلکو لخوا جوړیږي. دلته به حاکم هم د خلکو لخوا ټاکل کیږي او دلته به فیصلې هم د چا لخوا کیږي؟ د خلکو لخوا کیږي. دا هغه خطرناکې جملې دي. دا هغه خطرناک هغه تهداب نړول د اسلام دی. په دې ساحه کې وروسته بیا راځو اشاره ورته کوو چې د خلکو حاکمیت د خلکو لپاره په خلکو باندې. دا منه چې قانون به هم خلک جوړوي، حاکم به هم خلک ټاکي او فیصلې به هم خلک کوي. په دې کې وروسته نواقصو ته راځو ځکه هغه دا شیان په عقل باندې ولاړ دی او عقل په خپله باندې قاصر ده. هغه اندازې ته نشي رسېدلی لکه څنګه چې الله جل جلاله وحی نازله کړې ده او د ټولو انسانانو لپاره یو جامع طریقه لارښود رالیږلی ده موږ تاسو ته. دلته د دې لپاره بیا داسې قیود هم موجود نه و چې په دې د شروطو باندې به دغه کارونه کېږي بلکې په مطلق ډول باندې په همدې ډول که قوانینو ته څوک ټاکل کېده هم د یوازې اکثریت په اساس به راتله، که قانون جوړېدو هم یوازې د اکثریت په اساس به جوړېدو، که فیصلې کېدې هم یوازې د اکثریت. نور معیارونه وو، نه هغه اصول وو، نه پوهه او نه علم. دا معیارونه په نظر کې نه وو بلکې هغه پارلمان اوس عوام الناس نه جوړ او بیا به هغوی فیصلې کولې. دلته دغه ډیموکراسي بیا په خپله اډانه کې په دوو مهمو بنسټیزو اصولو باندې ولاړه ده. یو سیادت یا اعلی حاکمیت ورته ویل کېږي او دوهم چې د هغه د حقوقو د ازادۍ اصل ورته ویل کېږي. دا دوه بنسټیز نور مسایل هم پکې موجود دي خو دا دوه شیان چې دي هغه بنسټیز شیان پکې موجود دي چې په دې باندې دوی اساس ولاړ ده. که دا پکې لرې سي بیا ډیموکراسي نه پاتې کېږي بلکې دوی چې ډیموکراسي رامنځته کړي دا دوه اساسونه ورته ایښي دي. یو په هغه کې سیادت یا اعلی حاکمیت. سیادت یا اعلی حاکمیت دا به د چا سره وي؟ له ولس سره وي. او د سیادت یا اعلی حاکمیت یا علیا حاکمیت تعریف دا ده چې هغه مطلق علیا سلطه ده چې یوازې او یوازې هغه ته پر اشیاء او افعالو د حکم صادرولو اختیار حاصل وي، واک حاصل وي. یعنې که په یو شي باندې حکم کوي یو کار سرته رسیږي یوازې همغې سلطې ته د دې اختیار حاصل وي چې په دې باندې هغه حکم او فیصله وکوي. یا هغه د امر او نهي هغه سلطه ده چې نه ورسره په څنګ کې بله داسې سلطه موجوده وي او نه ترېنه فوق داسې بله سلطه موجوده وي. دې ته حاکمیت ویل کېږي، اعلی حاکمیت ورته ویل کېږي. او دا په جمهوریت کې په ډیموکراسي کې دا اصل و چې باید اعلی حاکمیت دا د چا لپاره ثابت وي؟ د ولس لپاره ثابت وي. موږ تاسو به وروسته راسو د اسلامي شریعت په رڼا کې به وڅېړو چې اعلی حاکمیت چا ته ثابت ده؟ الله ته ثابت ده او که ولس ته ثابت ده او په دې سره انسان کومې مرتبې ته رسیږي. نو دا هغه د دوی لومړی برخه وه چې د اعلی حاکمیت برخه وه او دا یې ولس ته ثابتوه. تهاب الأسد وطأتنا لأننا